به نام یاد پروردگار. سلام وطندارای مهربان، امیدوار هستم صحتمند و تندرست باشین. انشالله که شب و روزتان به کام دلتان سپری شود. تشکر از شما وطندارایی که همواره به خاطر تماشا 34 افغانستان انتخاب کردین. ما هم تلاش میکنیم از نقاط مختلف افغانستان و همچنان گزارش های ویژه داشته باشیم. امروز هم آمدیم در بزرگترین میدان هوایی افغانستان. ما در میدان هوایی کابل قرار داریم. واقعا با آمدن امارات اسلامی افغانستان خیلی در میدان هوایی کابل تغییرات آمد. ما از رئیس میدان هوایی و همچنان از وزارت ترانسپورت که قلبا سپاسگزاری میکنم. واقعا تغییراتی که سالهای متمادی در میدان هوایی نامده بود. آل فضل خدا تغییرات چشمگیر در میدان هوایی آمده. با سقوط نظام جمهوریت متاسفانه که حالت میدان هوایی را خیلی خراب کرده بودند و نظام سقوط کرده بود و یک گدوگدی در میدان هوایی کابل بود. آل فضل خدا دوباره میدان هوایی کابل امارات اسلامی افغانستان بازسازی کرده و همچنان پروازها با حالت عادی جریان داره. واقعا خیلی وطندارای ما از این میدان هوایی خاطرات خوب و خوش دارن و تعدادی از وطندارای ما میرن طرف خارج و تعدادی میاین و تعدادی از گردشگرا میاین طرف افغانستان که واقعا افغانستان چاینا این گردشگر خارجی که از چین آمده به خاطر تفریح به افغانستان. واقعا امنیت در افغانستان فضل خدا تأمین است که در 34 ولایت افغانستان سفر داشته باشین هیچ گپی نیست. با آمدن امارات اسلامی افغانستان خیلی گردشگرها و کسایی که به خاطر سیل و چکر به افغانستان میان مهمانای خارجی هستند واقعا لذت میبرند. آل فضل خدا خیلی تغییرات چشمگیر آمده و انشالله وطندارای ما که سفر دارند به ولایت‌ها همچنان خارج از کشور وظیفه دارند که در قسمت نگهداری تاسیسات دولتی وقتی که در میدان هوایی میاییم و یک کم نظافت مراعات کنیم. وقتی که شهر خود خانه خود میدانیم باید به گفته خود عمل کنیم. شما را دعوت میکنم به بسته تصویری و همچنان جریان کنفرانس دوباره برمیگردیم. هموطنان مهربان، در کنار ما یکی از وطندارای ماست که در میدان هوایی کابل آمده. نمیفهم که سفر دارن یا به ملاقات کنم دوستشان. السلام علیکم. سلام علیکم. سلام های خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان و بینندگان شما تقدیم می‌داریم. بخیر و سلامت باشین. میشه خود معرفی کنین، نامتون چیه؟ مصطفی حسینی هستم. قبلا رئیس انجمن نقاشان بودم. دیگه فعلا خب میفهمین که گپا نیست. فعلا هم بیکار هستم مثل دیگه هم وطنان ما و فعلا یک سفر داریم تا کشور ایران. بسیار خوب. با سقوط نظام جمهوریت یک سلسله تغییرات آمد و خصوصا در میدان هوایی کابل که قسم گدوات شده بود. حال فضل خدا حالت میدان هوایی کابل چگونه است؟ والا فعلا قسمی که ما میبینیم چون قبلا هم ما یک سفر داشتم و فعلا هم که سفر داریم خوب است. نظر به سابق تغییرات زیاد آمده، مثل در قسمت دفترهایش میبینید، در قسمت لوا، در قسمت میدان تغییرات زیاد آمده و یک در قسمت امنیت نظر به سابق خوبتر شده. حال فضل خدا هر گوشه افغانستان برین امنیت است. انشالله قسمی که ما دیدیم و قسمی که ما آمدیم در گوشه افغانستان نظر به سابق امنیت خوبتر و بهترتر است. خب ایران با چکر میرین و کاری رو بگین؟ نه، به خاطر یک برنامه است که به خاطر نقاشی و خطاطی چیزا خواستن باز ما تیم اگه شو اوجا بریم برای همیشه باشیم، اگر نه که ببینیم که همیشه اوجا پس دوباره برمیگردیم. خب نقاشی شما در کابل است؟ بله. باز شاگردان تربیت کردیم؟ فعلا شاگرد نه، قبلا شاگردای زیاد داشتیم، دفتر داشتیم، منتها فعلا یک سلسله کارهایی است که می بخش نقاشی و چون تابلوهای چهره یا پورترت کمتر شده، چون از طرف خود دولت امارات اسلامی میگن که چهره یا پورترت قدر کار نشه
دیگه دولت ایران یک مسابقات رسمی را برگزار کرده بود که از نقاشای افغانستان و دیگر کشورها خواهش کرده بودند که بیاین در موجب ما هستیم بریم گفتیم ببینیم که چی میشه و چی نمیشه چی قسمت باشه. بسیار عالی. همین کسایی که در اینجا کار میکنن در میدان هوایی کابل برخورد یا چگونه است همراه کسایی که سفر دارن؟ والا قبلا هم که آمده بودیم برخورد از یا خوب بود، ما کدام برخورد بد را ندیده بودیم ازشان و فعلا هم کسایی که کار میکنن از در دروازه تا جایی که خود تیاره است کسایی که میره برخورد خوب دارن، نیک دارن، دوستانه دارن با همه مسافری، نه تنها با یک تعداد کسایی. بسیار خوب. ما و شما در یک جای سفر داریم، وقتی در داخل میدان هوایی کابل میشیم ما و شما هم کدام مسئولیت داریم در قبال تاسیسات دولتی؟ حتما در هر جایی که میریم مسئولیت داریم. اولین مسئولیت ما و شما است که باید در قسمت پاکی و نظافت عموم محل چی کنیم توجه داشته باشیم. مثل که من میامدم بعضی از برادرای ما که اگر در دستشان مثل که یک قطی پیپسی یا بوتل آب بود اما تا بیوده یک جای من داختن. دیگه خاص ما از تمام دوستای ما از تمام هموطنای ما است که حداقل اگر مون مندازن در جایش فرتن، نه در روی میدان یا در سرک یا در جای دیگه. سفر خوش. تشکر، سلامت، زنده. هموطنان مهربان، قسمی که شما مشاهده کردین نظرات وطندارای خودم گرفتیم. من یک تشکری خاص میکنم از امارات اسلامی افغانستان. واقعا یا زحمت کشیدن، تلاش کردن که نمای بزرگترین میدان هوایی افغانستان را تغییر بدن. واقعا در میدان هوایی کابل خیلی تغییرات چشمگیر آمد که متاسفانه که حتی در زمان جمهوریت هم همینقدر تغییرات نامده. با تحولاتی که با نظام سقوط جمهوریت واقعا یک کمی گدودی در میدان هوایی شده بود. حال فضل خدا دوباره بازسازی شده و همچنان چاره‌ای پیشتر بازسازی کردند. ما هم ناگزیر هستیم خداحافظی کنیم. این بود داشتن برنامه تا برنامه‌های دیگر. تا دیدار دیگر شما رو به خداوند یکتا میسپاریم. شب و روزتان خوش. الله نگهدار شما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. د افغانستان د اسلامي امارات مخکشه د سنگر د دفتر او د منبر ستر مجاهد جناب الحاج ملا برادر اخون او د افغانستان د سکتور د اتاق چارات د هیئت مدیره محترم غړو، معاون صاحب محترم، د سراپانو د اتحادیه محترم رئیس صاحب، د دوا د اتحادیه محترم رئیس صاحب، د اریانا شرکت محترم رئیس صاحب، د کامیر د شرکت محترم استازو او د کابل میدان د میدان هوایی محترم رئیس صاحب، د ټولو مشرانو په اجازه تر هر څه د مخه غواړم د افغانستان د ټول سکتور په نمایندګۍ خپل تسلیت زموږ استاسي د هیواد د بچانو چې پرون په زلزله کې خپل ژوند د لاسه ورکړي، کورونه یې د لاسه ورکړه، خپل عمیق تسلیت وړاندې کوم. او ان شاء الله جناب محترم حاجي ملا صاحب ستاسو د پرون د 12 بجو د بیانیې مطابق د افغانستان ټول ملت تر سر ولاړ دی، خصوصا خصوصي سکتور ستاسو تر شا ولاړ دی او موږ به خپل هم وطن په هر ځای کې لکه تاسو چې وایاست چې پر ما باندې د خپل اولاد او هغه څوک چې په هرات کې د زلزلې کړي فرق نشته، ان شاء الله موږ هم دغه سره زموږ اولادون دي خپل وس بکو د افغانستان د خصوصي سکتور چې څه واسي خپل وس په ان شاء الله کوي او موږ به خپل هراتی ورونه افغانان به هیڅ وخت یوازې نه پرېږدو. ما د خدمت شان هستیم. سکتور خصوصی افغانستان همیشه د خدمت مردم افغانستان خصوصا به هدایت خاصی زعمای کشور ما محترم رئیس کمیسیون اقتصادی ما از بیانیه عام تام ان شاء الله حمایت میکنیم و ان شاء الله هستیم. جناب حاجي ملا صاحب محترم، نن زموږ دریم کال دی چې افغانستان هوایي دهلیز خودکفایي ته رسي. دا دهلیز 15 کاله شپږ کاله وړاندې د خارجانو په کومک فعال شوی، خو 3 کاله کېږي ان شاء الله الحمدلله د خودکفایي ولور ته موږ روان یو او دا دهلیز افغانانو په لاس، د افغانانو په توسط، د افغاني سوداګرو په موټ او کومک او د افغانستان د اسلامي امارت خصوصا ستاسو د خاص هدایت په اساس باندې دا دهلیز پر مخ روان دی او ان شاء الله نن د دریم کال غونډه ده چې موږ دا تجدیدوو او ځي. تیر کال هم تقریبا په حضور کې د 2000 ټنو یا د 2500 ټنو په شاوخوا کې تنها موږ د هوایي دهلیز د لارې واستول چې په میلیونو ډالر د افغانانو جیب ته رالل
او خپل په معیشت کې کار ځنې واخیستی. همدغه ستاسو حمایت دی چې نن افغانۍ ثبات لري. نن د افغانۍ ثبات ودې ته ورسېدي. که دا زموږ د صادراتو نه وای، ستاسو حمایت نه وای، دا د افغانۍ ثبات به تر دې ځای پرې نه رسېدلی. د افغانستان ټوله خلک په دې باندې اوس متیقن دي چې موږ به خپل افغانۍ استعمالو او د افغانۍ اعتماد زموږ اعتبار په دنیا او په جهان کې راکوي. د یوه کال ته لاسته راوړلو ته چې تېر کال هم د افغانستان صادرات چې جلغوزه په هغه کې اهم رول درلودی، زموږ صادرات 2 میلیارډو ته ورسېدل. د جلغوزو مهم صادرات وو. موږ د افغانستان د منطقې د هیوادو سره او د ټولو هیوادو سره پر متقابل اقتصادي احترام باندې ولاړې اړیکې غواړو. خو د منطقي هیوادونه زموږ سره، بعضې هیوادونه د منطقې هغه زموږ سره نه د WTO قانون مني، نه د بین المللي ترانزیت قانون مني، او نه زموږ سره خپل منځي قانون چې سره لرو هغه را سره مني. ارزو مو دغه د پر نړیوالو مهم غږ دی چې توجه وکړي چې د افغانستان د اسلامي امارت څخه چې د هر چا ترانزیت چیرېږي، یقین د علي په صدریا پورې ټوله د هغه ترانزیت په خدمت کې او کوشش کوو چې د هغو ترانزیت په داسې شکل موږ تېر کړو چې هیڅ نوع صدمه ورته ونه رسېږي. ارزو مې هم د خپلو همسایګانو څخه دا ده چې د افغانستان اسلامي امارت ته او ټولو بین المللي او زموږ خپلمنځي قراردادو ته په احترام سره زموږ ترانزیت ته هیڅ نوع صدمه ونه رسېږي. ولې